د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو په ښه توګه پر مخ ځي. مولانا مجيب الرحمن انصاري چې څو ورځې وړاندې په یو ناځوانمرده برید کې په شهادت رسېدلی و، د هغه د فاتحې مراسمو ته د اسلامي امارت د نومیالي مشر ښاغلي استاد یاسر زوی عمار یاسر تللی دی او هلته یې د مجيب الرحمن انصاري له ورور مولانا فضل الرحمن انصاري سره ملاقات او یوې غونډې ته یې هم وینا کړې ده. په دغه ویډیو کې د هغه وینا لنډه برخه درته خپروو چې د ښاغلي مولانا مجيب الرحمن انصاري ورور مولانا فضل الرحمن انصاري په شمول دغه وینا شوې. په دغه وینا کې د استاد یاسر زوی عمار یاسر د مولانا مجيب الرحمن انصاري له هڅو د اسلامي امارت په کلکه ننګه څخه یې درناوی وکړ او همدارنګه یې دا یادونه وکړه چې د ښاغلي مولانا مجيب الرحمن انصاري په شهادت یوازې د هغه کورنۍ دردمنه نه بلکې اصلي تاوان چې رسېدلی هغه اسلامي امارت ته رسېدلی ده. شیخ صاحب خانوادهشان متضرر نشده، فامیلشان متضرر نشده، هرات سوگوار نیست، همه افغانستان، همه مسلمانای افغانستان و جهان خصوصا نظام اسلامی یتیم شد و ما از یک صدای حق محروم شده. خداوند ما را کمک کنه و خداوند برکات و فیوزات شیخ صاحب بالای برادرشان و همه فامیلشان گذاشته و امید داریم که ما شانه به شانه دست به یکدیگر بتیم و در پالوی مردم خود، در پالوی حکومت خود، در پالوی نظام خود بیستیم. ما زیاد حوصله گپ زدن ندارم، ما بسیار زیاد متاثر شدیم. تعلق ما تعلق حق است، امرایشان تعلق دین است، محبت است. همین تعلق ما را کشان از اونجا که بیایم به اینجا. همین تعلق انشالله استوار می باشه. ما همه در شرق و غرب با هم در تعلق دین و شریعت با هم دیگه می باشیم و انشالله دشمنای افغانستان ذلیل و رسوا و خوار می باشه. این قربانی ها صف ما را تقویه می کنند، ما را تضعیف نمی کنند. تعلق ما قوی تر شده و حوصله ما قوی تر شده. اینا مؤمنای بودن که عهد خود وفا کرده. شیخ صاحب انصاری از روز اول عهد داشتن که با حق میسته و صدای حق، صدای علم، صدای جهاد را یاری میکنند تا روز شهادتشان به عهد خود ایستاده بود و اونا کامیاب رفتند. ما هم از این کشور گم شدند. بعد از پیروزی جهاد افغانستان و قیام نظام اسلامی افغانستان ما بسیار زیاد مطمئن بودیم که ما علمای حق در افغانستان داریم که او در پالوی نظام اسلامی ایستاده هستند و انشالله این نظام به سالها در افغانستان و این امنیت و این صلح و آشتی در افغانستان انشالله ادامه پیدا میکنه. به شهادت شیخ صاحب ما یتیم شدیم، ما خود ضعیف احساس میکنیم. سر شیخ صاحب خانوادهشان متضرر نشده، فامیلشان متضرر نشده، هرات سوگوار نیست، همه افغانستان، همه مسلمانای افغانستان و جهان خصوصا نظام اسلامی یتیم شد و ما از یک صدای حق محروم شده. خداوند ما را کمک کنه و خداوند برکات و فیوزات شیخ صاحب بالای برادرشان و همه فامیلشان گذاشته و امید داریم که ما شانه به شانه دست به یکدیگر بتیم و در پالوی مردم خود، در پالوی حکومت خود، در پالوی نظام خود بیستیم. ما زیاد حوصله گپ زدن ندارم، ما بسیار زیاد متاثر شدیم. تعلق ما تعلق حق است، امرایشان تعلق دین است، محبت است. همین تعلق ما را کشان از اونجا که بیایم به اینجا. همین تعلق انشالله استوار می باشه. ما همه در شرق و غرب با هم در تعلق دین و شریعت با هم دیگه می باشیم و انشالله دشمنای افغانستان ذلیل و رسوا و خوار می باشه. این قربانی ها صف ما را تقویه می کنند، ما را تضعیف نمی کنند. تعلق ما قوی تر شده و حوصله ما قوی تر شده. اینا مؤمنای بودن که عهد خود وفا کرده. شیخ صاحب انصاری از روز اول عهد داشتن که با حق میسته و صدای حق، صدای علم، صدای جهاد را یاری میکنند تا
روز شهادتشان به عهد خود ایستاده بود و اونا کامیاب رفتن. ما بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وإذا قال الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نخست از همه به فامیل شیخ صاحب انصاری تقبله الله، شاگردایشان، دوستایشان و به همه اهلیان هرات و افغانستان تسلیت عرض می دارم. خداوند ما را صبر جمیل و نعم البدل و اجر جزیل نصیب کنه. این حادثه معمولی نبود، حادثه بود که افغانستان را سوگوار زدی سکلام بیتا ژوندون دی ورک شي چې پکې نوینم آشنا ژوندون دی ورک شي چې پکې نوینم آشنا ژوندون دی ورک شي زدی سکلام بیتا ژوندون دی ورک شي چې پکې نوینم آشنا ژوندون دی ورک شي چې پکې نوینم آشنا ژوندون دی ورک شي شهید مرسلین اتل زواوی بستلاړي شهید مرسلین اتل زواوی بستلاړي در پسې ځاړي ننګرهار ژوندون دی ورک شي چې پکې نوینم آشنا ژوندون دی ورک شي چې پکې نوینم آشنا ژوندون دی ورک شي زدي سکلام بیتا ژوندون دی ورک شي چې پکې نوینم آشنا ژوندون دی ورک شي چې پکې نوینم آشنا ژوندون دی ورک شي دا شهیدو اسمان غمونو پملا مات کړم د شهیدو اسمان غمونو پملا مات کړم سلګي وایم